مونږ به کلک ودرېږو او په دې باندې که د طالب زړه چوي که د فوجي زړه چوي او که هره معامله ته هر ډګر ته رامخته کېده والله دا سرې ټوپې به په مخ کې ورته ولاړې وي که پښتانه راټول شول والله چې په دې خاوره باندې یوه شپه هم دی رانه وکړي دا پیاوړي نه دي دا انتهایی ډارن مخلوق دی خو البته مونږ پراته یو مونږ تقسیم یو زه تاسو ته باور درکومه چې د دغې دشمن تماشه به زه په تاسو کومه د دغې وکامه راټول شه راشه چې د احمدشاه ابدالي تاریخ پې ژوندی کو راشه د دشمن سره به جاز وي د دشمن سره به ټانک وي د دشمن سره به منظم فوجونه وي د دشمن سره به هر قسم وسایل وي هوادر وي زموږ سره هم پښتانه دي چې تر ټولو زورور دي دا سټیج به ګواهي ورکوي دی به په راتلونکي وختونو کې تاسو وینئ چې نسکور شو په پښتونخوا کې د پښتون په خاوره باندې خلک وژل کیږي دی ستا د سیکیورټي دپاره نه دی راغلی د چیک پوسټ ستا د سیکیورټي دپاره نه دی جوړ کړی چیک پوسټ د بتې اخیستلو دپاره چې په کویله باندې بتې واخلي د دې دپاره جوړ کړی دی عمل دا هیواد دا نظام دا مونږ ته د انصاف پر ځای د وهلو وال جوړ شوی دی نړۍ کې لا ازله څخه لا ابده څخه کامونه اوسیږي هر کام خپله ژبه لري خپل تمدن او جغرافیه لري د خپل پرمختګ ارمانونه لري او د خپل وطن د جوړولو استازیتوب کوي د دې هر څه د قایم ساتلو دپاره جدید دنیا کې د ریاست په نوم باندې هر کام ځان ته یو وجود جوړ کړ ریاست د کام یا د کامونو د ژبې محافظ وي ریاست د کام یا د کامونو د جغرافیې محافظ وي په وسایلو باندې هماغه ولسونو ته د کاروبار او د روزګار جوړونکی وي ریاست د کام یا د کامونو د افرادي قوت محافظ وي خو لکه څنګه چې په جدید نړۍ کې د یو کام د یو ملت د وجود قائم ساتلو دپاره یو ریاست وي داسې په جدید دنیا کې د غلام ساتلو دپاره د یو کام هغه ته قانوني وایي جدید شکل استعماریت ورته وایي ملګرو مونږ په موجوده ریاست کې ګورو چې آیا مونږ د استعماریت لاندې یو او کایا دا زمونږ ریاست دی ملګرو ما د استعمار خبره وکړه استعمار څه ته وایي
استعمار یا کالونیلیزم دا د یو قام لاړخه د یو ملک لاړخه د بل قام یا د بل ملک په یو ټیکنیکل انداز باندې غلام ساتل چې د هغه په هر څه قبضه وشي او د هر څه باندې کاروبار او روزګار وشي د ده ژبه نسکوره کي او د ده ژوند ختم کی دې ته وایي استعمار د ملګري به په خپل ځای کې نه آیا مونږ په موجوده ریاست کې زمونږ ژبه محفوظه ده نه ده محفوظه آیا موجوده ریاست زمونږ د ژبې محافظ دی زمونږ د معدني وسایلو محافظ دی زمونږ د ولسونو محافظ دی زمونږ د جغرافیې محافظ دی زمونږ د قام د ارمانونو استازیتوب کوي نو زمونږ ژبه چې ورکېږي همدا یې ورکوي زما افرادي قوت چې ختم کېږي هغه وژل کېږي دی یې وژني زما په خاوره باندې او زما په وطن باندې چې کومې ناانصافۍ کېږي د هغې ذمهوار هم دی او زما د خاورې په جغرافیه باندې هر وخت دی کمپرومایز کوي محترمو زه مثال درکوم جرمنیانو ځان له جرمني جوړه کړې ده آیا د دوی ژبه به ورکه شي نه یې ورکېږي د دوی په وسایلو به یو بل قام قبضه وکړي کله هم نشي کولی د دوی افراد د دوی ولسونه به څوک ووژني په هیڅ صورت یې نشي وژلی ځکه هم چې هغه ځان ته ریاست لري داسې چې څوک غلامان وي هغه بیا خلک وژني امریکې خپل ولسونه نه دي وژلي خپله ژبه نه ده وژلې خو بیا عراق او افغانستان کې یې ولسونه وژل داسې غلام چې څوک وي هغه خلک وژني نور قامونه وژني خپل ځان جوړوي موجوده ریاست دا یو استعماري ریاست دی دا یو استعماري نظام دی په دې کې زمونږ وجود او د وجود هره برخه په ختمېدو ده زه تاسو ته د ډېر وخت مثالونه نه درکوم د لرې وطنونو مثالونه نه درکوم دلته په کویټه کې د عدالت په احاطه کې دننه چې په سلګونو دلته زمونږ وکیلان شهیدان شول آیا هغه ته انصاف ملاو شو په دې بوري ښار کې د ارمان نونی وینه تویه شوله آیا هغو ته انصاف ملاو شو محترمو شهید عثمان کاکړ تر نن ورځې پورې دغه ریاست انصاف ورنکړه عبیدالله خان کاسي په زنځیرونو کې تړلی ویډیو یې نن هم په پښتون قام قرض پرته ده چې هغه وایي چې دا د اف سی والا ما وژني پیسې ورکوي محترمو اسد خان اڅکزی په میاشتو ورک و او بیا یې صرف د ده مور او پلار او وروڼه او خویندې او قبیله ته صرف د ده یو داسې وجود مخته کېښودو چې هغه د کتلو نه و د خالق داد بابړ کیسه در یاده کوي مور یې نن هم هره ورځ 2 کیلومتره پیدل په یبلو پښو باندې د خپل زوی تر قبر پورې سفر کوي چې دغې استعماري قوتونو ووژلو او دغې استعماري قوتونو لا تر اوسه پورې په بوري کې یو ماشوم ځوان اسرار شهید ته هم انصاف ورنه کړو محترمو دا ملک دا هیواد دا نظام دا مونږ ته د انصاف پر ځای د وهلو وال جوړ شوی دی ها البته چې دلته مونږ د انصاف دپاره احتجاج کوو بیا دی مونږ نسي بیا دی په مونږ FIR کوي دی زمونږ دپاره پوره دی خو البته زمونږ د انصاف دپاره نه دی دا ته استعماریت وایي محترمو ته دومره وسایل لرې ته د خپلې خاوره پښتون خاوره باندې څه نه دي موجود هر قسم وسایل پښتانه لري خو بیا هم مسایل لري افسوس خبره ده
په دومره ډېرو وسایلو کې هم نن پښتانه بل تلاس نیولي دي. نن پښتانه ریاست ته وایي روډ راکا او یوه ګلی راته پخه کا. و محترمه د زرګونو عربو ډالرو وطن مو دی، راشه د دغې اختیار به وګټو په یو ځای، بیا به چاته هم نه وي محتاجه چې یو روډ راکا یا یو ډنګه وویله راته وکړه. د خپلې خاورې د اختیار خبره چې وکړو. محترمو نن ستا وسایل لوټل کېږي، دا د هرنایي، دا د شارک، دا د دوکۍ کویلې، ټول کاروبار د کرنلانو په لاس کې دی، ټول سیټ اپ یې د کرنلانو په لاس کې دی. په ځای د دې چې د دغو د وسایلو په بنیاد دوی ته یو ښه ژوند جوړ شي، د هغو ولسونو ژوند یې مشکل کړی دی. نن هلته چیک پوسټونه دي، نن هلته حالات خراب دی، نن هلته خلک وژل کیږي. دا ستا د سیکیورټي دپاره نه دی راغلی، د چیک پوسټ ستا د سیکیورټي دپاره نه دی جوړ کړی. کنې هغه د کویلې مزدوران به چا نه وی وژلي، د چیک پوسټ د بتې اخیستلو دپاره چې په کویله باندې بتې واخلي، د دې دپاره جوړ کړی دی. محترمو نن ستا کویټه ښار د ډي ایچ اے په نامه باندې په زرګونو اکړه ځمکه نیولی شوی دی. زه چې وایم چې استعمار معنا ده چې قانونو ته د دوی ژبه مه ورښیه، د دوی په وسایلو دوی ته روزګار مه جوړوه، د دوی په ځمکو قبضې وکړه، د دوی په وسایلو قبضې وکړه، د دوی په سیاست قبضه وکړه، د دوی په اختیار قبضه وکړه. دلته یو غلامي ده، یو قبضه شوې ده زموږ په هر څه باندې، او ټول اختیار د ده په لاس کې دی. نن د خپلې خاورې د څه شي اختیار دا کام لري؟ نن په دا خاوره هر وجود چې کوم دی ها د ده په لاس کې دی. دا غرونه د نیولي دي، غرونه خو زمونږ دي خو اختیار یې د دوی دی، لارې زمونږ دي اختیار یې د ده دی. تر دې حده پورې چې دا د پولیس والا چې کوم خلک دي افراد خو ستا دي خو اختیار یې د ده دی، د ټول وطن اختیار یې درنه نیولی دی. او نن یې په یو ټیکنیکل انداز باندې ته په پښتون قام باندې خپل پښتانه مسلط کی، او دلته به یعنې هر یو ډاکو ته، هر یو جاسوس ته، هر یو داسې ناوړي کار کوونکي خلکو ته یو 15 ټوپک ورکي، او دا خپل ولسونه به په ده باندې غلام ساتي او لاندې به ساتي. خلک یې په دې مشکل کې اچولی دی چې انساني حقوق دي، انصاف ته یو عدالت دی، دا کله هم نه میلاویږي. دا د دغې وطن د اختیار خبره ده. که د خپلې خاورې اختیار د وګټو خو ستا عدالتونه به وي، هر روانور او بل قاتل راوله او سزا ورکه ستا که د خپلې خاورې اختیار ده و، خو په خپلو وسایلو باندې خپلو بچو د وطن بچو ته یو ښه روزګار جوړ کا. که په خپلو ولسونو د اختیار و، په خپلو نظام د اختیار و، په خپله خاوره د اختیار و، د خپل وطن بچي د خپلې خاورې خدمتګار جوړ کا. البته دا هر څه نشته دی. نن تا د تیر جنگ نه لا خلاص نه چې د یو نوي جنگ، د یو نوي فساد دا یې ستا خاوره ته د راوستلو هڅې شروع دي. په پېښور کې په 100 نه زیات ځوانان د دې وطن شهیدان شول د پولیس لاین د ماکې. تر نن ورځې پره په هغه باندې څه وشول؟ و زما محترم ولسه اندازه درته لګي چې یو ځوان شهید شي، د هغه کورنۍ چې پاتې شي کوم ذلیل ژوند یې وي د ده د کوروالی، د ده ماشومان یتیمان شي، والله یو نوی ژوند د دوی نه نه کېږي. پښتانه ذهني ختم شوي دي، داسې انتشار یې په فکرونو کې ور جوړ کړی دی چې دوی خپل کېږي نه. البته د یو وړخه استعمار دی، په بل اړخ قام تقسیم پروت دی، په بل اړخ قام په تربرګنو کې پروت دی، نفرتونه او ضدونه دي. دلته د قام په 3 غټو برخو تقسیم دی. یو په قبیلو کې تقسیم دی چې یعنې پلانکی قبیله ده، پلانکی قبیله ده، پلانکی دا وزیرستان دی، دا وزیر مسعود کاکړ اچکزی، دا یوسفزی، دا پلانکی چې نامونه اخلم ډېرې زیاتې قبیلې دي. او بیا یې ټوله پښتونولي محدوده کړې ده تر قبیلو پوره. یعنې که زموږ د قبیلې 15 تنه څوک شهیدان کی نو موږ ته ظلم هم ښکاري، جبر هم ښکاري. که زموږ د قبیلې یو بې عزتي
چیرې موږ ته په لاس راغله نو په ټنډه مو خولې راشي چې دا څومره بد لګیا دي، خو که د بلې قبیلې پښتانه چا وژل موږ ته بیا هغه تراګري او جنګ نه ښکاري. که د بل پښتون قبیلې ته بې عزتي په لاس راغله هغه به پیلاو کوي. بیا دا ټوله پښتونولي عزت او ذلت او هر څه تر یو قبیلې پره محدود کول. په دوم تقسیم دلته په سیمو کې دی، دا د پیښور دی، دا د فاټا دی، دا د سوات دی، دا د چمن دی. په سیمایز تقسیم کې راټول شوي یو ټول پښتون او پښتونولي عزت او ذلت هر څه مو تر هغه ځای پره محدود دي. دریم تقسیم دلته په ګوندونو کې تقسیم یو، که موږ د یو ګوند یو د هغې ګوند کې چا ظلم جبر د هغو سره وشو نو موږ ته ډېر غټ ظلم جبر ښکاري، خو که د بل ګوند سل ځله هم هغه پښتون شي خو هغه سره بیا موږ هغه قسم هغه ډول یو همدردي نه ښکاره کوو. نو محترمو یو اړخته استعمار دی، بل طرف ته فکری تقسیم دی. نو دلته پی ټي ایم دوه کارونه کوي، یو اړخ ته استعمار ته ګوته څنډوي چې کلار شه، بل خوا ته قام ته یې جولې نیولې ده چې راټول شه، دا قام راټولوي او دغه استعمار ته یو لوی شکست پې ورکوي. زه منم د استعمار سره، زه منم د دغې خاورې د دشمن سره به لوی قوتونه وي، دوی به منظم وي، دوی به فوجونه لري، دوی به هر څه لاري، خو البته که پښتانه راټول شول والله چې په دې خاوره باندې یوه شپه هم دی رانه وکړي دی هېڅ هم نشي کولی. محترمو دا پیاوړي نه دي، دا انتهایی ډارن مخلوق دی، خو البته مونږ پراته یو، مونږ تقسیم یو، مونږ بې باوره شوي یو، زمونږ په منځ کې اتحاد نشته دی. که دغو پښتنو اتحاد وکړه، که پښتانه اتفاق وکړي، که پښتانه ملي فکر جوړ کړي. ملي فکر معنا چې ماته د هرې سیمې د هرې قبیلې او د هر ګوند پښتون خپل ځان وښکاري، خپل وجود وښکاري. لکه چیرې پښتانه په ملي فکر راټول شي نو زه تاسو ته باور درکوم چې د دغې دشمن تماشه به زه په تاسو کوم. د دغې محترمو اوس یې هم د جنگ نوې څپې شروع کړي دي، یو خوا استعماري قوتونه لګیا دي، دې خاوره ته یې نوې اصلې راوړي دي، نوي طرزونه راوړي دي، نوی سیټ اپ جوړ کړی دی چې بیا ستا په وینو باندې ډالر وګټو، په بل خوا باندې مونږ لګیا یو قام را جوړوو، قام را پاسو، وقام را ټول شه، راشه چې د احمد شاه ابدالي تاریخ په ژوندی کو، راشه چې خپله خاوره وګټو او دی کله هم په ارام پرېنږدو. ستا د وطن مند یې اوس هم لا اوښکې تویوي، ستا د وطن د ځوانانو او د ښځو نورو وینې په تا باندې قرض پاتې دي. نن یې وخت دی چې راټول شي، نن ستاسو سره مونږ چې دا هر څه کول، مونږ چې ځانونه غیر پارلماني ساتل، دې دپاره مو وساتل چې ټول په یو ځای راټول کړو او ارمان مو دی او دا ارمان به خامخا پوره کوو چې د خپلې خاورې دښمن ته به شکست ورکوو او داسې شکست به ورکوو چې په تاریخ کې بیا د پښتنو خاورو ته څوک وروهم نه ګوري. نو د دې دپاره تیاري ده، د دې دپاره ملي فکر جوړول دي. دلته د پی ټي ایم ډېر ګڼ شمېر ملګري دي، هغو ته وایو چې پی ټي ایم صرف د پی ټي ایم دپاره نه دی، پی ټي ایم د ټول قام دپاره دی، د هر وګړي، هرې سیمې، هرې قبیلې او هر چا دپاره دی. تاسو به د ځان سوچ نه کوئ، تاسو به د ټول ملت سوچ کوئ. موږ ته اکثر خلک وایي چې داسې طرز خپل کوي چې تاسو ځانونه بچ کوئ. موږ ورته چې کله هم نشي کېدلی چې موږ خپل تنظیم یا ځانونه بچ کوو. نه، دا د وطن دپاره قربان دي چې په وطن باندې سخته ورځ راځي موږ به کلک ودرېږو او په دې باندې که د طالب زړه چوي، که د فوجي زړه چوي او که هره معامله ته هر ډګر ته رامخته کېده، والله دا عصري ټوپې به په مخ کې ورته ولاړې وي. مونږ هېڅکله هم په خپله خاوره نور د استعماریت ته تیار نه یو، د غلامي ته تیار نه یو. البته دا یو فکر دی چې مونږ غلامي ته تیار نه یو، مونږ په دې خاوره یو خپلواک ژوند غواړو. البته
بیا هم وایم چې یو منصوبه هم پکار ده چې ته د خپل هدف پر ځان رسولی شي. زه خپلو ټولو ملګرو ته یقیندني ورکوم چې پی ټي ایم یو مضبوط شیډول او منصوبه هم لري. پی ټي ایم ته خپل طرز معلوم دی چې دغه طرز باندې به زه تر خپل مقصد پر ځان رسوم. په دې کې د دغې کام ملګرتیا ضروري ده. اکثر زه ورته وایم چې د دشمن سره به جاز وي، د دشمن سره به ټانک وي، د دشمن سره به منظم فوجونه وي، د دشمن سره به هر قسم وسایل وي، هوا ډېر وي. زموږ سره هم پښتانه دي چې تر ټولو زورور دي. نن د دګي دپاره چې د خپل کام راټول شي، ډېرې سیمې اوس راټولې شوي دي، خو څه سیمې لا اوس هم پاتې دي. مونږ په هغې باندې خفه نه یو، هغه به هم مونږ هلته ګرځو، خپلو لسونه مو دي راټولوئ. نږدې دي ورځې انشاءالله دښمن په غورځېدو دی. دښمن د یو نوي جنګ کوششونه شروع کړي دي. دا سټیج مې در سره نقشه دی. دا سټیج به ګواهي ورکوي. دی به په راتلونکي وختونو کې تاسو وینئ چې نسکور شو په پښتونخوا کې، د پښتون په خاوره باندې د ده خپه وښویېدله چې یو ځل د ده پښې وښویېږي بیا به یې ګوره چې پښتانه څه ورسره کوي. ځکه زه اکثر ورته وایم چې پښتانه راټولول ناممکن نه دي، خو مشکل دي. خو که یو ځل د راټول کړل بیا یې سنبالول ناممکن دي. بیا به په هیڅ صورت باندې هم دوی څوک کمزوري نه کي. دلته یو مورکۍ راغلی وه چې زمونږ دلته لږ څه ځای دی د اوسېدلو په بوري کې. مونږ صرف د هغه حق غوښتلو، زه یې هم دوه واره یعنې چګه به کړم وبې نیولم د دغې وطن مورجانې هم. او چیټونه یې راکړي دي چې دلته ځوانان راغلي دي د خپلو ورکو پوښتنه کوي. په هغه کې فضل رحمان قدرزی او حبیب سلیمان خیل چې ورک دي دغو خلکو وړي دي، په کور کې ماشومان انتظار ورته کوي. نن یې هیله راوړې ده چې د پی ټي ایم والا به موږ ته غږ پورته کوي. زموږ تحریک جوړ شوی د خپلو مظلومانو دپاره دی. موږ به تل ستاسو سره وو تر څو چې د دغې کام وطن مسلې خو پرېږده تر خپله خاورې خپل اختیاره پورې او مکمل اختیاره پورې نوی رسیدلې خبره تر هغې پورې به دا تحریک مزاحمت جاري وي. مزاحمت به په هر شکل کې وي. یو ځل د پښتانه راټول شي بیا د مزاحمت نور هم شکلونه شته دی، هغه به هم مونږ درته په سر کې ورته ښایي. ډېره مننه کوم، خوشحال اوسئ، خدای مو تل آباد لره.